سلامونه او نیکو هیلو مارکلای کوم خدای دې چې روغ او جوړ به یاستئ. نن ورځ غواړم ستاسو سره د اهداف په اړه باندې خبرې وکړم. هر څوک چې د په ژوند کې یو هدف لري، خو ډېر کم خلک چې دي خپلو هدفو ته رسېږي. هغه خلک چې شاته پاتې کېږي دا په دې معنا نه ده چې دوی کوشش نه کوي یا هم تنبل دي، بلکې د دوی هدف هغه ځانګړتیاوې چې باید یو هدف ولري هغه نه لري، نو ځکه دوی خپل هدف ته نشي رسېدی او تر ډېره حده پورې په خپل ژوند کې شاته پاتې کېږي. نو نن ورځ ستاسو سره د سمارټ ګولز یا د ځیرکو اهداف په اړه باندې خبرې وکړو. ښه، نن به زه ستاسو ته دا وښیم چې یو هدف باید کومې ځانګړتیاوې ولري تر څو موږ ستاسې وکولی شو خپل هدف په اسانۍ سره لاسته راوړو. نو دغه سمارټ چې ده هر توری ځان ځانته معنا کوي. اول چې ده اس ده، اس په معنا د سپیسیفیک. کله چې موږ ستاسې د ځان لپاره یو هدف ټاکو هغه باید ډېر روښانه او واضح وي. کله چې زموږ ستاسې هدف روښانه وي نو زموږ ستاسې نتیجه به هم روښانه وي. خو که چیرې زموږ ستاسې هدف مبهم وي نو مبهم هدف نتیجه چې ده مبهمه ده. نو زموږ ستاسې هدف باید ډېر روښانه او واضح وي. مثلا یو نفر یای زه غواړم صحتمند واوسم، دغه یو هدف ده خو داسې ده مبهم هدف ده. خو که چیرې یو څوک یای چې زه غواړم صحتمند واوسم، د دې لپاره زه 3 ورځې په جمعه کې تمرین کوم او ښه خواړه خورم او ډېرې اوبه څښم، نو دغه هدف چې ده ډېر واضح او روښانه ده. د دغو نتیجه به هم سره کمي روښانه به وي. نو د هدف اوله ځانګړنه دا ده چې هغه باید سره کمي ډېر روښانه او واضح وي. دوم چې ده ایم په معنا چې ده د میژریبل ده. میژریبل په دې معنا چې زموږ ستاسې هدف باید د اندازه کولو وړ وي. یعنې کله چې موږ ستاسې د ځان لپاره یو هدف ټاکو هغه باید د اندازه کولو وړ وي. مثلا یو څوک یایي زه غواړم مطالعه وکړم، نو مطالعه خو کوي خو د مطالعې لپاره دی یو د اندازه کولو وسیله نه ده ایښې. خو که چیرې ته یایې چې زه غواړم په میاشت کې یو کتاب مطالعه کړم، نو بیا د خپل هدف د اندازه کولو لپاره یو وخت معین کړی ده، نو بیا ته کولی شي په یو میاشت کې یو کتاب خلاص کړې، نو په کال کې به تا 12 کتابونه مطالعه کړي. نو د هدف دومره ځانګړنه دا ده چې هغه باید سره کمي د اندازه کولو وړ او د اندازه کولو لپاره یو وخت ورته تعین کړو یا یو وخت ورکړو تر څو موږ ستاسې هغه هدف په یو وخت کې په لاس راوړو. درېیمه خبره دا ده ای په معنا چې ده اچیویبل. زموږ ستاسې هدف باید د لاسته راوړلو وړ وي. یعنې هدف باید یو څه چیلنجي یا په هدف کې باید یو څه ننګونه وي، خو هدف باید ناممکن نه وي. که چیرې موږ ستاسې د ځان لپاره ناممکن هدف کېږدو نو هغه موږ ستاسې بیا هېڅکله په لاس نشو راوړی او مایوسه کېږو. خو که چیرې زموږ ستاسې هدف د لاسته راوړلو وړ وي، یعنې دغه امکان موجود دی چې موږ ستاسې هغه په لاس راوړو، نو بیا به موږ ستاسې هغه هدف ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړی. مثلا یو څوک یایي چې زه غواړم په 10 ورځو کې انګلیسي زده کړم، نو دغه هدف چې ده ناممکن ده ځکه ته په 10 ورځو کې انګلیسي نشې زده کولی. خو که چیرې ته ووایې چې زه غواړم په 1 کال کې انګلیسي زده کړم، نو بیا دغه هدف چې ده د لاسته راوړلو وړ ده او ته کولی شې خپل هدف په ډېر اسانۍ سره لاسته راوړې. او بله خبره دا ده آر په معنا دی ریلیونټ ده. ریلیونټ په دې معنا چې اړوند. ستاسو هدف باید ستاسو د ژوند او ستاسو د مسلک اړوند دی، ځکه هر ښه هدف چې ده ستاسو هدف نه ده. یعنې په دې معنا که یو څوک یایي چې زه غواړم یو مهارت زده کړم، مثلا پروګرامینګ زده کړم یا کوډینګ زده کړم، دا ښه هدف ده ځکه هر څوک دغه کار ترسره کوي. نو دا خو ستا لپاره نه، ځکه که ته چیرې یو ډاکټر یې نو بیا ستا لپاره پروګرامینګ یا کوډینګ په درد نه خوري. ته باید داسې یو هدف د ځان لپاره وټاکې چې هغه ستا له مسلک سره او ستا له ژوند سره کمي تړلی یا اړوند دی. نو هر ښه هدف چې ده هغه ستا هدف نشي کېدی. ته باید د ځان لپاره داسې یو هدف وټاکې چې هغه ستا له مسلک او ستا له ژوند سره تړاو ولري او د هغو اړوند دی. نو بیا ته کولی شې دغه هدف په ډېر اسانۍ سره لاسته راوړې. او ټي په معنا چې د ټایم باونډډ
کله چې موږ ستاسې یو هدف د ځان لپاره راکړو د هدف د لاسته راوړلو لپاره باید موږ ستاسې وخت هم مشخص مثلا که دی ووایي چې زه غواړم د په 6 میاشتو کې یا په 10 میاشتو کې زه انګلیسي زده کړم نو کله دی چې د خپل هدف لپاره د وخت یو محدوده تعینه کړي نو دی کولی چې د وخت په محدوده کې هغه هدف په لاس راوړي ځکه د ده تمرکز به په کار باندې ډېرېږي او دی به خپل کار په وخت سره ترسره کوي نو په نتیجه کې به خپل هدف په لاس راوړی خو که چیرې د هدف لپاره یو مشخص وخت نه معلوم نو هغه کېدای شي هېڅکله په لاس را نه وړي نو که چیرې غواړئ چې خپل هدفونه په ښه ډول سره لاسته راوړئ باید دغه ځانګړنې ولري اول باید مشخص یا روښانه وي دومه خبره د اندازه کولو وړي درېیمه خبره دا ده چې د لاسته راوړلو وړي او څلورمه خبره دا ده چې ستاسو د مسلک یا ستاسو د ژوند اړوند دي او پنځمه خبره دا ده چې هدف باید د وخت یو محدوده ولري یا مهلت ولري چې په دغه وخت کې دغه هدف باید زه لاسته راوړم نو بیا به تاسو وکولی شئ چې خپل هدفونه ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړئ